ولې د زړونو سکون په پیسو کې نه دی؟ ډېر خلک فکر کوي که ډېر مال، ښکلی کور او لوړ مقام ولرې نو د ژوند ټولې ستونزې به دې ختمې شي، خو کله چې هر څه ترلاسه کړې زړه بیا هم تش او بې سکونه وي. پیسې د انسان اړتیاوې پوره کوي خو د زړه تشوالی نه ډکوي، ځکه الله تعالی په قرآن کې موږ ته یو لوی راز ښودلی دی، یعنې د زړونو رښتینی سکون یوازې د الله جل جلاله په یاد کې دی. د هغه یاد دی چې تیاره ژوند روښانه کوي، د غم په ځای خوشحالي راوړي او بې برکته مال ته برکت ورکوي. زړه هغه وخت آرامیږي چې پکې د الله جل جلاله یاد وي، د حلال رزق برکت وي او د خلکو سره د رحم او ښو اخلاقو چلند وي. نو که د زړه سکون غواړې د پیسو په منډه مه ځه، بلکې د الله جل جلاله په یاد کې یې ولټوه. ګرانو دوستانو، د همدا ډول اسلامي پیغامونو لپاره د واو درمان چینل سبسکرایب کړئ او له خپلو ملګرو سره شریک کړئ.